دا د بشمیره سفرونو کیسې دي د دوامداره ټول وژنې داسې کیسې چې ځینې یې اړ کړي برېټانیا ته کډوال شي نور بیا په دغو لنډمهالو کمپونو کې ژوند کوي دا د دارفور د ځوانانو کیسې دي چې دغه هیواد له لاسه ورکوي اول سهار دلته د فرانسې په کلی کې په هغو کډوالو پسې لټون روان دی چې غواړي تر اوبو واوړي We are facing موږ د ناهیلۍ له حالت سره مخ یو ډیر ناهیلي یو دوی ډاډه دي چې واوړي ځکه خپل هدف ته ډیر نږدې شوي دي because they are so close to their goal. ډیر ځلې په دغو ځایونو کې پټیږي دا د دویمې نړیوالې جګړې مورچلونه دي چې اوس نه کارول کیږي These searches go on every night and it feels pretty هر شپه دغه ځایونه کتل کیږي د پیشو او موږک لوبوي د فرانسې حکومت د لټون لپاره پوره هڅه کوي خو کډوال را روان دي خلک له جګړو او اقتصادي ستونزو تښتي او هغوی په دې باور دي چې تر اوبو هاخوا ښه ژوند کولی شي خو که د 14 کلن منتصر په څیر څوک له ټول وژنې روغ وتلی وي نو له دارفوره د تېښتې هر ډول سفر پرې ارزي د دارفور د نورو کډوالو ترڅنګ دای هم ډاډه دی چې برېټانیا ته به ځان رسوي والله حساب او حروبات تر ټول وژنې وروسته ژوند ډیر سخت دی حالت د نه زغملو دی زه یوازې امنیت ثبات او تعلیم غواړم دا منتصر دی دغه انځوري په خپل ښارګوټي نیلا کې اخیستی دی په 2014 کال کې زیږیدلی په هغه کال یې پلار په ټول وژنه کې ووژل شو د زیږیدو په کال زه په همدې ښارګوټي کې وم او له ځینو قربانیانو سره مې ولیدل چې د حکومت تر ظلم لاندې وو right in front of our eyes. زموږ د سترګو په مخ کې پولیس دلته پر کورونو چاپه وهي د پولیسو یو مشر راته ویل دا خلک باید ټول له دې ځایه یو بل نوي کمپ ته ولاړ شي په ټول وژنه کې په سلګونه زره کسانو وژل شول تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځایه شول تر شا یې بېثباتي او اقتصادي کړکېچ پرېښود چې له نوي حکومت سره لا هم دوام لري همدې حالت منتصر اروپا ته په سفر مجبور کړ له نورو سره یو ځای هغه د صحرا په دښته کې سفر وکړ په 2 کلونو کې 8000 کیلومتره واټن ووهه اروپا ته تر سفر وړاندې په لیبیا کې بندي شو مونږ وهل زندان او سپکاوی تجربه کړې ما کار وکړ چې پیسې پیدا کړم او اروپا ته لاړ شم خو یو چاره نه اغلا کړې د هیله لري چې لارې کې به پټ شي او یا به هم بیړۍ ته وروخیږي د انګلند څراغونه دومره نږدې ښکاري هغه ځای چې خپلوان پکې ژوند کوي Yeah, Montasser, my brother, it's long time. I never know you, long time. اسام ندا په مانچستر کې ژوند کوي د منتصر د تر زوی دی 2 کال وړاندې د کډوال په توګه منل شوی اسام په یو ګودام کې 12 ساعته کار کوي او د شپې لخوا انګریزي زده کوي په برېټانیا کې خوشاله یې ډیر خوشاله یم ډیر خوشاله یم هر څه عالی دي ډیر خوشاله یم ولې په دارفور کې کار کول خطرناک دي دلته ډیر خدي سوله ده خلک ښه ژوند کوي هر څه خدي د منتصر کیسه د دارفور د ډیرو ځوانانو کیسه ده داسې کسان چې ټول وژنې ژوند په دابل مخ راوړاو منتصر چې په کلی کې بند پاتې دی بیرته وطن ته نشي ستنېدی